څه فرایض شي کنه دا اجتماعي دي زموږ ډېر ماشومان اوس هم د تعلیم د دایرې او د سرکل نه بهر دي کوشش به دا کوو دا ماشومان د تعلیم او د رڼا د سرکل ته راګن نه شي څومره چې د خوازخې دي په دې مین کوم چې مین علاقه ده د خوازخې د خلک وایي په دې کې سکولونه او کالجونه ډېر دي مدرسې ډېرې دي خدای دې نور ډېرې دي څومره چې تعلیم او علم ډېرېږي جهالت به ختمېږي تیاره کمره ده په یوه تیاره کمره کې چې وړوکې غوندې کې بلب ولګي د تیارې وجود ختم شي یوه اداره چې دلته لګي انشاءالله تعالی الله تعالی به د تیارو وجود ختموي تعلیم او علم ته الله تعالی رڼا ویلې ده علم یعلم تعلیما دا تعلیم او تعلم دا زده کول او بل ته زده کول او په خپله زده کول قدرمنو عزتمندو دا ډېر مبارک عمل دی او په دې د نبي علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه په تاسو کې د ټولو نه بهترین خلک هغه دی چې قرآن په خپله زده کوي او دا قرآن نورو ته ښیي د ټولو علومو مرکز قرآن دی او دا ټول علوم چې دي که نه دا د دې قرآن کې وتې دي اوس هر هغه علم چې په هغې باندې د دین احیا او اشاعت او تبلیغ کېږي او په هغې د دنیا د انسان د الله تعالی د بندګانو پرمختګ کېږي دا هر علم چې دی د دې زده کول ضروري دي زمونږ په علاقو باندې ډېرې تیارې پاتې شوي دي اوس دا خپل واړه چې دي دا د رڼا سره مخ کول دي دا د تعلیم سره مخ کول دي دا د شعور سره مخ کول دي او چې څومره دا ادارې آباد دي زمونږ بازارونه الله تعالی آباد کړي په صحیح طریقه باندې او ګراونډونه آباد شي تعلیمي ادارې آبادې شي یقین په الله تعالی وکړي زمونږ د ماشومانو مس یوز به چېرته نه کېږي دوی به صحیح استعمالېږي دوی به د ولس او د قوم دپاره ډېر ښه سوچونه راوړي ډېر ښه فکرونه به راوړي او هم دا سټوډنټان دي چې نن په یونیفارم کې ناست دي انشاءالله تعالی دا نن چې موږ غټ غټ خلک یو او انسان ورته رسېدو ورته ګراني دا هم دقه شانتي ماشومانو او الله تعالی وله لویه ورځ ورکړله زه د قرطبه سکول اینډ کالج پرنسپل خپل ډېر قدرمند ورور پرنسپل ضیاء الحق صاحب ته بیا مبارکباد ورکوم او دا دعا ورته کوم چې خدای پاک د دې ادارې له ډېره لویه ترقي ورکړي او الله دې د نور په شان کې ځلنده کړي الله تعالی دې د دوی تمام ستړي ستونزې اسانې کړي او د ده په دې سفر کې د خدای پاک د ده مددګار شي ډېره مهرباني د عزت راکولو او ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم چې د دې وړو د دلجویۍ او افزایۍ دپاره د لرې او نږدې نه دلته راغلی ډېره مهرباني الله ټول خوشحاله کړه الله دې دا خوشحاليانې زموږ د ټولې علاقې روزي کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين